پاکستان په مشروط ډول امریکا ته د هډې ورکول منلي. دا چې د پاکستان شرط څه دی او آیا امریکا به ورسره ومني؟ جزئیات یې په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. امریکا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د پوځي اډو په لټه کې ده او په دې اړه یې اصلي تمرکز پر پاکستان دی. نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي چې په ناڅاپي ډول له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو د دې هیواد استخباراتي اداره یا CIA تر فشار لاندې راوستلې چې څنګه د القاعده او نورو ډلو پر ضد عملیات ترسره کول او معلومات راټولول افغانستان ته له یوې نږدې اډې ترسره کړي. ورځپاڼه لیکي امریکا د دې کار لپاره پاکستان په نظر کې نیولی، خو اسلام آباد شرط وړاندې کړی هر هغه هدف چې د پاکستان له قلمرو څخه افغانستان کې په نښه کیږي باید لومړی د دوی موافقه پرې واخیستل شي. ورځپاڼه وایي د همدې هدف لپاره د CIA مشر په تیرو اونیو کې اسلام آباد ته پټ سفرونه لرل او د دې هیواد دفاع وزیر لوید اسټن هم له پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي امریکا په منځنۍ اسیا کې هم د اډو په لټه کې ده، مګر پوتین له دغه کار سره سخت مخالفت کوي. د نړیوالو څېړونکو په باور پاکستان په داسې شرطونو غواړي له امریکا څخه ډېرې پیسې ترلاسه کړي، ځکه پر امریکا داسې شرطونه ږدي په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګریزو ډلو سره نږدې اړیکې لري. د دوی په باور امریکا به هیڅکله هم پر پاکستان دا باور ونه کړي، ځکه که امریکا له برید مخکې پاکستان ته خبر ورکړي نو ښایي د هدف ویشتلو مخکې پاکستاني نظامیان ترهګرو ته د برید خبرداری ورکړي. دا خبر په داسې حال کې خپریږي چې پاکستانی چارواکو په وار وار امریکا ته د هډو ورکولو انکار کړی او وايي پاکستان به نور ځان د امریکا په جګړو کې ښکیل نه کړي.